نن به موږ تاسو د یو نوي کورس آغاز کړو کوم چې موږ تاسو سره ډیر زیات امپورټنټ او مهم دی ډیر زیات په کار راځي که نن ورځ تاسو وګورئ دغه کوم سافټویر چې موږ شروع کوو نو تقریبا دې ته ډیر زیات ضرورت لیدل کېږي صحیح ده او دا پروګرام چې کوم موږ سټارټ کوو نوی پروګرام دا هم موږ سره یاد ساتئ د ډیزاینینګ په برخه کې راځي د څه په برخه کې راځي د ډیزاینینګ په برخه کې راځي ان شاء الله چې ټوټلی په 10 لیکچرو کې به ان تر 8 لیکچرو کې به په ایڈوانس ډول باندې مونږه مکمل په ویډیو ایډیټینګ سافټویر کې کار کوو دغه سافټویر نو مونږ سره یا د سافټویر چې مونږ سره کوم استعمالږي دا یاد ساتئ د ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی کوم چې مونږ سره یاد ساتئ د ګرافیک ډیزاینینګ په برخه کې یو بل بهترین او مهم سافټویر دی which is called the video editing software نو ګورئ ګرافیک ډیزاینینګ کې مونږ سره الریډي نه مونږ چې څنګه خبره کړې وه چې مونږ سره کورس چې فلحال شروع شوی دی نو هغه یاد ساتئ د ګرافیک ډیزاینینګ دغه کورس دی چې په دغه کورس کې که تاسو یاد شي مونږ په پریویس کلاسونو کې د یو دوه مهمو سافټویرونو په باره کې خبرې وکړې چې یو مونږ سره په ایډوانس ډول باندې د ایډوب د فوټوشاپ هغه د سی اس ورژن کلاس او دغه چې مونږ سره یو سافټویر هغه یاد ساتئ د کورولډرا X5 پلس کورولډرا 12 د سافټویر په باره کې خبره وه د کورولډرا 12 مکمل انسټالیشن دغه مینیو بیس دغه ټول بکس ان شاء الله چې تاسو یاد کړی دی او په دې کې انټرنل چې ما سره کورولډرا X5 ته په دې کې به تاسو هیڅ ډول مشکل ونه لرئ په هغه صورت کې چې کله تاسو کورولډرا 12 یاده کړې وي ځکه سیم اوماغه ټول بکس دی سیم اوماغه کار دی پکې فقط مونږ سره څه دی چې مونږ سره په دې کې د ډیزاینینګ لیول باندې کار ښه کېږي یعنی پښتو فارسي پکې ښایسته لیکل کېږي په دې کې یو مونږ سره امپورټنټ او مهم کار پاتې دی د فنټس انسټالیشن هغه باندې به ورته کار کړم چې دې کې تاسو په خپل ډول په خپل مینول کسټم ډول باندې تاسو به یو 2000 یا 1000 یا 800 د پښتو یا د فارسي او یا د انګلیسي ایکسترا فنډز په څنګه تاسو انسټالوئ تاسو اکثره د مدرسو یا مثلا د کورسونو یا وټ ایور د نورو بینري وګورئ د هغو ډیزاینینګ وګورئ په هغه باندې مختلفو بڼو لیکنه شوي وي هغه بڼې هغه لیکنه هغه ټایپ هغه اصل کې د ټیکس په فنډ پورې اړه لري یا د ټیکس سټایل پورې یعنی فنډز پورې اړه لري چې هغه به موږ انسټالوو نو موږ به نن ډېرې خبرې نه کړو راځو نوی سافټویر چې موږ شروع کوو نو هغه یاد ساتئ چې نن ما تاسو ته ویل ډېر مهم سافټویر دی هغه د ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی یعنی که چېرته تا درې واړه پروګرامونه په خاص ډول باندې زده کړه ایډوب فوټوشاپ کورولډرا او ویډیو ایډیټینګ یو ویل بی ریلی a good designer a professional designer خو دې سره بیا څنګه یو بل سافټویر هم ډیزاینینګ کې راځي چې هغه د اډیو ایډیټینګ ډیزاینینګ دی یعنی ته کولی شئ اډیو باره ته وښیم چې اډیو کې فقط تاسو زه 2 لیکچرې اخلم انشاءالله تاسو هر ډول شعر هر ډول اډیو ایډیټینګ وغواړئ د هغې اواز دغه مثلا چینج کول دغه والیوم زیاتول کمول ټول درته په 2 یا 3 کلاسونو کې وښیم نو خبره دن دا ده چې مونږ هغه دپاره به یو سافټویر زده کوو چې هغه د ایډوب د کمپنۍ سافټویر دی او د هغه سافټویر نوم مونږ سره ایډوب ایډیشن دی یا بعضې کورسونو کې یا بعضې مطلب په راډیوګانو کې کولډیټ په نوم باندې یاده کړي یعنې زه به تاسو ته بیا په اډیو برخه کې کولډیټ سافټویر هم خوښو او که د ایډوب ایډیشن سافټویر هم خوښو سیم دواړه ایک یو شان سافټویر دی لکه ایم ایس ورډ مثلا 2013 او ایم ایس ورډ 2019 یا 14 سیم دی آر ریلی سمپل ټوګیدر نو خبره دا ده چې نن زموږ تاسو د کورس کوم سټارټینګ چې دی هغه د ویډیو ایډیټینګ د برخې نه دی او کوشش دا وکړئ چې یو هاف ټو ریلی لرن ویډیو ایډیټینګ وذ ایډوانس میتھډ باندې به دا زده کوئ نو راځو فار ایگزامپل واټ از ویډیو ایډیټینګ سافټویر ویډیو ایډیټینګ سافټویر موږ سره شی وي اټ از یوز د استعمالږي فار ایگزامپل ټو ایډیټ چې ایډیټ کړو اور فار ایگزامپل کنورټ یا کنورټ ټو اني ټایپ اف ویډیو هر ډول ویډیوز یعنی ویډیوګانې اني ټایپ اف ویډیوز ټو فار ایگزامپل ادرس فارمیټ نور فارمیټونو ته سیدا په ایډیټ کې د ویډیو هر څه راځي فار ایگزامپل که ته اوس مثلا مثال په تور باندې غواړي چې په ویډیو کې ته ایډیټینګ وکړي نو په فار ایگزامپل ویډیو ایډیټینګ کې چې ته هر څه په دې سافټویر کې غواړي ټول په ویډیو ایډیټینګ کې راځي لکه مثال په ډول باندې ګوره فرست نمبر د فار ایگزامپل د ویډیو کلر بدلول صحیح ده که نه ویډیو ته غواړي کلر یې بدل کړي د ویډیو فار ایگزامپل
ویډیو کې مطلب ساوند ایډیټ کول ساوند ایډیټینګ پکې دی سی فار ایگزامپل په ویډیو کې فار ایگزامپل مونږ سره څه راځي دغسې فار ایگزامپل په ویډیو باندې ټیکسټ لیکل یعنی په ویډیو باندې تاسو غواړئ ټیکسټ ولیکئ که د پښتو غوي یا د فارسي غوي اینډ سو آن فار ایگزامپل که تاسو دغسې د ویډیو فار ایگزامپل غواړئ چې ویډیو فارمیټ بدل کړئ فارمیټ ویډیو فارمیټ کې څه راځي مثلا یو ویډیو فار ایگزامپل تا سره MKV ویډیو ده یعنی مطلب د هغې ایکسټنشن څه راځي .mkv او هغه تاسو غواړئ چینج کړئ ټو فار ایگزامپل MP4 نو تاسو کولی شئ چې په هغه ډول باندې MP4 ته هغه کنورټ کړئ خبره باندې پوهېږئ که نه نو دا ټول په ویډیو ایډیټینګ کې راځي بل فار ایگزامپل تاسو غواړئ ډبلنګ وکړئ ډبلنګ هم په څه کې راځي ویډیو ایډیټینګ کې راځي فار ایگزامپل غواړئ ویډیو یو خاص برخه کټ کړئ او هغه بیا څه کړئ تاسو ډیلیټ کټ شوې برخه هغه د منځه ویسه ډیلیټ یې کړئ غواړئ فار ایگزامپل د ویډیو کوم موشن چې دی موشن حرکت چې دی هغه تاسو څه کړئ سلو اکثره تاسو به د فلمونو ډرامو کتلي چې کله رننګ وي مثلا یا ګاډي هغه ډېر سلو انداز باندې روان نو هغه ویډیو موشن سلو کول او یا سی فار ایگزامپل هغه فاسټ کول نو دا هم موږ سره په څه پورې لري په ویډیو ایډیټینګ کې دننه راځي په ویډیو کې فار ایگزامپل دننه فار ایگزامپل په ویډیو باندې لوګو راوستل هغه که مطلب د یوټیوب لوګو وي ستا د کورس لوګو وي هر څه چې وي یا مثلا په ویډیو باندې فار ایگزامپل ایمیج یعنی عکس راوستل اینډ سو آن صحیح ده دا ټول موږ سره په فار ایگزامپل ون سکرین باندې ون سکرین یو سکرین باندې فار ایگزامپل څه کول ملټیپل فار ایگزامپل ویډیو پلی کول وګوره یو سکرین دی په هغه باندې تا سره ډیفرنٹ ویډیوګانې پلی شي یو سایډ کې بل سایډ کې بل سایډ کې ډیفرنٹ ټایپ اف ویډیوز تا سره پلی شي سیده نو دا ټول کارونه لکه دا چې څو هغه مهم کارونه دي نه ایکسټرا به نور مونږه داسې کارونه کړو چې هغه به اصل کې ډېر په ویډیو ایډیټینګ کې موږ سره شامل وي نو تاسو که چېرته به وغواړئ چې په ویډیو ایډیټینګ کې دا کوم شیان چې ما درته ډسکس کړه درته وویله دغه ټول کارونه به موږ په ایزي او په اسانه میکانیزم او په میتډ باندې څه کوو اصل کې ډېر دا به موږ ترسره کوو نو موږ سره ظاهره خبره ده چې د ویډیو ایډیټینګ سافټویر اصل کې د ویډیو ایډیټ کولو دپاره استعمالېږي د څه دپاره استعمالېږي ویډیو ایډیټ کولو دپاره د ویډیو فار ایگزامپل ایډیټینګ صحیح ده ایډیټینګ سافټویر د ویډیو ایډیټینګ سافټویر موږ سره چی دي خبرې د دې موږ سره فار ایگزامپل ټایپس هم شته دي ټایپس څه معنا دي قسمونه دي موږ سره say for example ویډیو ایډیټینګ موږ سره مختلف قسم ټایپس اف سافټویر دي چې هغه موږ کولی شو چې از ا ویډیو ایډیټینګ په حیث باندې استعمال کړو نو وی هیو سم ډیفرنٹ ټایپ اف سافټویر ټو ډیټ اني ټایپ اف ویډیو مختلف سافټویرونه دي بیا څوک اصل کې ډېر یو سافټویر استعمالوي څوک بل رنګ سافټویر استعمالوي اینډ سو آن اوس په موبایل کې د ویډیو ایډیټینګ لپاره مختلف سافټویر نشته دی ښه که تاسو غواړئ چې مطلب موبایل کې ویډیو ایډیټ کړئ نو هغه لپاره هم موږ سره مختلف قسم سافټویر شته دی خو راځو د کمپیوټر د یو څو ډوله ویډیو ایډیټینګ سافټویر موږ زده کوو اکثره تر ټولو ایډوانس او پرفیکټ سافټویر چې دی نو هغه یاد ساتئ اډوب آفټر افیکټ دی هغه ډیر زبردست او مهم سافټویر دی کوم چې موږ سره د ویډیو ایډیټینګ په برخه کې ډیر زیات استعمالېږي که چېرته تا اډوب آفټر افیکټ په صحیح میکانیزم او لاجیک او میتھډ او طریقو باندې زده کړ نو ته کولی شي په ټي وي چینل کې از ا ویډیو ایډیټر په حیث باندې کار وکړي دا ټي وي چینلو کې څومره مطلب دا ویډیوګانې دا سیګنالونه دا وقفې دا شیان جوړېږي که نه ټول په کوم ځای کې جوړېږي اصل کې ډېر موسټلی 90% کار یې اډوبي آفټر افیکټ سافټویر کوم چې د اډوب د کمپنۍ سافټویر دی د ډېر موږ سره بهترین او پاورفول سافټویر دی چې اکثره په تلویزیونونو او تلویزیون کې د ویډیو ایډیټینګ دا اکثره یوټیوب کې تاسو ویډیوګانې ګورئ دغه خارجي ویډیوګانې چې اکثره دا صفا وي کلیر وي هغه کیمرې دغه پورې مړ د ریکارډینګ پورې خو بیا چې هغه کوم موشن یا مثلا په هغه باندې ټیکسټ او شیان پلی شوي وي نو هغه اکثره په څه پورې لري همدې ویډیو ایډیټ اډوب آفټر افیکټ پورې لري ګوره اوس موږ سره نیکسټ فار ایگزامپل یو بل سافټویر د اډوبي کمپنۍ هغه ته ویل کېږي اډوب پریمیر سافټویر دی بیا دیم بیا یو ډېر ښایسته سافټویر دی اډوب پریمیر چې اوس وخت استعمالېږي CC 2019 ډېر زبردست سافټویر دی په دې کې مشکل نشته CC 2019 یا مثلا 2014 کې تا کار کړی وي هېڅ خبره نشته سیم سافټویرونه دي
خو په اکثره د لیټیسټ ورژن کې 2019 کې په پریمیر کې 2020 سافټویر هم راغلی. نو په دې کې بیا اکثره د فارسی او د پښتو فونټس نه دي په دې مخکې ورژنو کې نه لیکل کېږي او په دې کې یو اپشن ول اضافه کړی چې هغه کې بیا ته کولی شي د پښتو فونټس هم څنګه کړي اصل کې ډېر هغه ولیکي. دی بیا ډېر نور بیا دنیا سافټویرونه لکه مثال بعضې کسان چې دي اوس MOV AVI ویډیو ایډیټر سافټویر استعمالوي. MOV فار ایگزامپل AVI د هم نوم دی، دې ته مواوي سافټویر هم ویل کېږي. MOV AVI ویډیو ایډیټ سافټویر دا چې دی دا هم یو سافټویر دی ویډیو ایډیټینګ په برخه کې په کار راځي. فار ایگزامپل نیکسټ یو بل سافټویر دی که تاسو فکر کړی وي موبایلونو او کمپیوټر دواړو کې شته دی کاین ماسټر په نوم باندې سافټویر دی. کاین ماسټر هم چې دی انشاءالله چې که وخت د ټولو انټرفیس درته وښیم چې دا کاین ماسټر خو کار بس یو کوم چې زده کړه مشکل پکې نشته. زه دا سافټویر درته یم انشاءالله چې ستاسو په ویډیو ایډیټ کې کوم ډول کار مې مشکل برته نه پکې پیدا کړي. هغه که بیکګراوند بدلول وي، که هغه د ویډیو رنګ صفا کول وي، که هغه ویډیو کلر بدلول وي او ډېر ایزي سافټویر دی. کاین ماسټر چې دی موږ سره دا هم چې دی شی دی یو ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی. اکثره خلک دا د یولیټ سافټویر استعمالوي خو دا سافټویر اوس د منځه تللی، دا خو بالکل مه استعمالوئ. لکه یولیټ سافټویر مخکې خلکو استعمالولو اوس بیخي د ساحې نه څنګه دی وتلی دی او نه استعمالوي څوک. دا ډېر اولډسټ ورژن دی چې دا ډېر زوړ ورژن دی. او نیکسټ سافټویرونه خو ډېر دي خو زه چې تاسو کوم سافټویر استعمالوم نو هغه یاد ساتئ د فار ایگزامپل ونډر شیر په نوم باندې د فیلمورا سافټویر دی چې ډېر انټرسټینګ او زبردست سافټویر دی. فیلمورا 9 ورژن به زه تاسو استعمالوم which is called Filmora 9 version. That is the really latest software for video editing. اکثرا بس اوس چې دی د ښایسته کار او د اسانه کار اجرا کولو دپاره دوه سافټویرونه خلک استعمال هم په یوټیوب کې هم په ویډیو ایډیټینګ کې چې یو موږ سره یاد ساتئ هغه د ونډر شیر سافټویر دی او یو موږ سره د مواوي سافټویر دی چې فلحال ما دواړه ډاونلوډ کړي دي. انشاءالله تاسو به هم ما سره اډاب افټر افیکټ شته، هم پریمیر شته دی، هم مواوي شته، هم یولیټ شته، هم ونډر شیر شته. خو فقط توپیر یې په څه کې دی اوس موږ تاسو چې په مارکیټ کې کمپیوټر اخلو که نه نو نارمل مونږ خو د ویډیو ایډیټینګ ته هیڅ مطلب هغه دپاره ضرورت نه وي ورته. نارمل سافټویر اخلو بس دغه کمپیوټر مثلا په 15,000 روپۍ. خو په دې ځای کې چې چېرته ته بیا وغواړې چې مطلب یو ډیزاینینګ په حیث باندې ته کار پکې کړي ډیزاینینګ لکه ستا مثلا نقصخانه وي ستا یو اشتهاراتو څانګه کې ته ډیزاینینګ کړي څه ډیزاینینګ کړي یا فوټوشاپ کې یا کورلرا کې یا ویډیو ایډیټینګ کې نو هغه دپاره به ته یو سپیشل پرپز کمپیوټر اخلي ویچ از کال هغه ته چې ویل کېږي بیا کوم چې د ګرافیک کارډ څه وي هغه ګرافیک یې قوي وي هغه دپاره بیا سپیشل ګرافیک خلک اچوي تر څو ته په ویډیو ایډیټینګ کې څه وکړي ښه کار وکړي. یعنی اوس جمکه کې نه کمپیوټر باندې نه جمکه اوس کورلرا کې کار کړي او کمزورې کمپیوټر X5 کې ښه کار کړي سلیکشن کړي راشي زر زر کار کې یو دم کمپیوټر څنګه چې جم شي نو هغه بیا جم کېدلو امکان نه لري. نو هغه دپاره بیا ښه طریقه دا ده چې تاسو څه وکړئ یو ښه کمپیوټر ولرئ چې د هغه ګرافیک څه وي تا سره زیات وي لکه څنګه چې ریم وي ګرافیک درته وښیم چې ګرافیک په څنګه د لیپټاپ معلوموئ چې هغه زیات وي. خو اوس که مثلا مونږ وي چې اډاب افټر افیکټ کې او پریمیر کې زه کار کړم نو دا چې ستا کمپیوټر کمزوري وي بالکل دې کې کار ته نشي کولی ځکه د یو ویډیو په کنورټ کولو باندې نه دی د یو ویډیو په کنورټ کولو باندې چې ګرافیک یا د ښه ګرافیک کمپیوټر 10 دقیقې اخلي ستا کمپیوټر به بیا 50 منټه اخلي ځکه دا ویډیو ته ایډیټ کړي او جوړ یې کړي او ټیسټ کې ولیکي او ایډیټینګ پکې کړي دا به بیا ته کنورټ کوي که نه یا MP4 ته یا مثلا HD فارمیټ ته لکه څنګه چې دا زما ستاسو ویډیوګانې تاسو زما ویډیوګانې کولی شئ چې یوټیوب نه تعقیب کړئ. نو اکثره ما دلته ګورم دانش یوټیوب وګورئ دلته ما اوس د HTML لپاره ویډیوګانې کړي مثلا صحیح ده که نه خو دا کورس هم بس څه تناسب دا د مسورډ ویډیوګانې دي ګوره دا اوس ایډیټ شوي مطلب ګورم فکر کړم چې د دې شي اواز هم خاموش دی دا ولې
कंप्यूटर में सी रहे वॉल्यूम क्रम आया कभी دا کومه ویډیو ایډیټینګ چې دی د دې بیک ګراوند څه مطلب شوی موږ سره بدل دی आवाज ولې نه وباسي دا بر کو جو منی بر کم والی وجه رڼا کم आवाज کا بیا ال تصویر ہے ये आवाज में मुझे खबर से डबल कर लगा मैं तो इसको देखा नमा चेक कर लो स्पीकर में पहले चेक करना ये जो आवाज है तो म्यूट शो एक संग चल रही HDMI पोर्ट सही है दूसरा शहर राउडी मरा चाहिए सादा बदल चीनी जमाना सारा समझा जो हमारा अच्छी नहीं है ना दा जो खराब है उसको तुम ले लो अलग पख हो गया ना आपको चेक कर कार पे कर न्यूज़ दूसरा सर्च अगर ध्यान देश के बाद आवाज आती है हां चीज़ के रिकॉर्ड क्या तकलीफ रिकॉर्ड की आवाज दोनों का आवाज तो भाई पर माने जुमरा पता लगी कि कि देश ده دغه برق کومول وش برق معنی سے आवाज بس کو بیرنا نو کی عکس به کی ورشي چې نس ګر ما استعمال کړی دا کوم مداري ورچل ها دا تجربه ده کنه आवाज و معرف سے वो خو عکس به ورک دا څلګ له بونې دي کی دې څه وکړ आवाज में मार्شه स्क्रीन पर कार है चार मसला भी ना माफ चेक कर आवाज है मफ पर चेक कर चार चार का अंदाज से ना प्रकार की ज्यादा चार्ज मसला है स्क्रीन पर प्रकार की प्ले कर जानावे में दा कम है इसमें को चार सर अच्छा नहीं था इसमें लो शोर का वाला हमारा मतलब चीज भी तो संग सेटिंग रहा है रिमोट दार पे प्ले कर स्क्रीन डा तुम आओ कमजोर है शिखा है करना चेक है कुछ वैसा कमजोर है शुरू कम दासी ते प्ले कर डालता जैसे हमारे से दर्द ये दर्द हुई آل دا ګوري آل आवाज ګور نور کی ها لوډ سپیکر یې आवाज وبای لوډ سپیکر خو بار کوي دا بس مړ خپل کار وکړه نه نه کې دې شي دا دغه وجیزه مړ بار کې کمزور ہے هغه بل خو است کنه आवाज مړ هغه هغه ډیر کم بر کوي خاص خبره باندې خور سي دی نو خبره دا دا چې دغه اوسمون سره کوم دی دا وګوري دا اوسمون سره د ویډیو ایډیټینګ لپاره هغه سافټ ویر دی وګوره دی کې بیک ګراوند مکمل څنګه شوی مطلب بدل شوی دی وګوره دا کوم لیکنه چې پر راځي مطلب د یوټیوب د لپاره فیسبوک د لپاره دا ټول لیکنه چې دی تاسو کولای شئ پاکه ځکړې تاسو وګورئ نو واسکاټ هم پیدا کړه دا درته خیمه بیا خطاس خبره باندې خور رسیدای او سکرین ما زړه خپا کړ
ها एडवांस ژبه ده